481 طالب زندانیان چې پکې 106 تنه لوړپوړي قومندانان وو د 2011 کال د اپریل په 24 نیټه د کندهار له مرکزي سرپوزي زندان څخه د 3.5 متره اوږد تونل په واسطه په بریالیتوب سره وتښتېدل. دا تونل د طالب جنګیالیو لخوا د 5 میاشتو په موده کې کیندل شوی وو. تر څېړنې وروسته څرګنده شوه چې دا کار په ډیر مهارت او د انجینرۍ بڼه یې لرله چې پکې له برقي او لاسي وسایلو څخه کار اخیستل شوی وو. د دې سربیره دا تونل د تلاشۍ له پوستو او د عمومي لارې لاندې په داسې حال کې د زندان تر سیاسي بندیانو بلاک پورې ورتېر کړ چې د افغان او بهرنیو ځواکونو کمربندونه ترې تاو وو. د استوګنځایونو سربیره پرې د کندهار هرات لویه لار هم پرته وه. په دې تونل کې تر میاشتو خوارو وروسته د اپریل په 24 د شپې په 11 بجو په بریالیتوب سره د سیاسي زندانیانو بلاک ته رسیږي چې سمدلاسه ترې د تېښتې لړۍ پیل کیږي. هان د شپې تر 3:30 بجو پورې په دې 4.5 ساعتونو کې 481 زندانیان په تېښته بریالي کیږي. یعنی نږدې په هرو 13 ثانیو کې یو زنداني له تونل څخه بهر وته چې هیڅ څوک پرې ونه پوهېدل. تر دې پیښې وروسته په ټول کندهار کې د زندانیانو پیدا کولو پلټنې پیل کیږي، خو په ډیر کم شمېر زندانیان پیدا کیږي. نور ټول په بریالیتوب سره د پلان مطابق خپلو ځایونو ته رسیږي.